د افغانستان کرکټ بورډ ایوبي ورزشي کمپلیکس ته د آریانا سوپر لیګ د ترسراوي په موخه د لومړۍ درجې جواز ورکړ. د افغانستان کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې وویل چې کورنۍ کرکټ د کرکټ ملا تیر دی او موږ تل په دې هڅه کې یو چې کورنۍ کرکټ ته وده ورکړو. شک نشته ده چې لکه څنګه چې خلک وایي چې کورنۍ کرکټ د کرکټ د ملا تیر ده، همدغسې په کورنۍ کرکټ کې بیا بېلابېلې برخې دي. په هغې کې که موږ پرایویټ سکټر یا خصوصي سکتور ته وګورو نو په نوره نړۍ کې خصوصي سکتور ډېره زیاته پانګونه کړې ده. ښایي افغانستان یوازینی هیواد وي چې خصوصي سکتور پکې پانګونه یو څه کمه کړې ده. هغه د آریانا سوپر لیګ سیالیو په تړاو وویل د دې لوبو ټاکلې نیټه نه ده معلومه او په یادو لوبو کې به د ملي ټیم لوبغاړو په ګډون د الف لوبډلې 19 کلنو لوبډلې او د نورو کورنیو کرکټ لوبډلو لوبغاړي ولوبېږي. آریانا سوپر لیګ یا ASL چې ده دغه شلوریز فارمټ ده، په دې کې د افغانستان کرکټ بورډ اړوند ټول لوبغاړي د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې کولی شي لوبه وکړي، حتی تقاعد لوبغاړي هم کولی شي لوبه پکې وکړي. 19 کلنو لوبغاړي د کورنۍ کرکټ قراردادي لوبغاړي یا کنټراکټډ پلیئرز کوم دي هغه کولی شي، فرست کلاس لیس A شپږیزې چا چې کړي دا ټول کولی شي. ورته مهال د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي وویل یاد لیګ به په شانداره ډول ترسره کیږي او هڅه کوو چې دا لیګ په ژوندۍ بڼه خپور شي ترڅو یې هیوادوال او مینوال په کورونو کې هم وګوري. د افغانستان ټول لوبغاړي پکې لوبېږي. کوشش کوو موږ دا چې یو ښه پروډکشن یو سټنډرډ طریقې سره موږ دا لایف کو او دا لیګ به انشاءالله په افغانستان کې یو سټنډرډ طریقې سره د 10 کلونو جواز موږ ترلاسه کړی، د اخره پورې به انشاءالله موږ په سټنډرډ طریقې سره مخکې وړو. په پای کې د کرکټ بورډ له لوري د ایوبي کمپلیکس مشر ته د آریانا سوپر لیګ یا ASL د ترسره کولو جواز ورکړ شو. د یادولو وړ ده چې ایوبي کمپلیکس لومړی کمپلیکس دی چې د لومړۍ درجې جواز ترلاسه کوي.